اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د کوهمور ټي وي کتونکو ډېر ډېره مننه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې زموږ پروګرامونه د آګاهي پروګرامونه دي، کم خلک چې دي کې دنیا چې کوم دی غورځولي دي، دنیا ورته صفر ویلي دي، نو موږ د هغو خلکو نه سوپر جوړولو ته راغلي. هغه خلک چې معذوره دي، د معذوره خلک دي یا چې کوم دی څوک غریبانان دي، د هغو خلکو مرسته موږ انشاءالله د کیمرې په تعاون سره کوو. نو اوس موږ د یو بابا سره مرکه کوو چې هغه معذوره هم دی، تقریبا عمر یې 100 کاله دی او هر اتوار د معذورینو پروګرام له راځي. د دې بارانه د بابا سره انشاءالله ستاسو خبرې او اترې کوو او دا ویډیو تاسو زیاته وګورئ، شیر هم کوئ، لایک هم کوئ. بابا السلام علیکم. وعلیکم سلام، بخیر راغلی. بابا څنګه؟ بس ښه ته څنګه ښې؟ بابا ستاسو نوم څه دی؟ او زما نوم خان محمد دی. خان محمد دی. د کوم ځای اوسېدونکی بابا؟ د دې دغه د دې راغلی راګو. او تقریبا عمر دې څونه دی؟ ماشاءالله عمر مې 100 کاله. ماشاءالله ماشاءالله عمر یې 100 کاله دی. هر اتوار په ورځ ښار ته راځي، د معذورینو خپل سپورټ له، د معذورینو له زړه ورکولې له راځي، د معذورینو سامنې کولې له راځي. بابا څنګه د تنظیم والا ستا سره مدد کوي که نه؟ یاره مدد وم څنګه مې اووم کال دی، هېڅ مې نه لیدلي او هېڅ مې نه لیدلي. دا 2 ډانګې خاطې راکلي ده، دا یې درکړي دی راکلي ده. نور چې کوم د 2 کالو کې مال چا هېڅ نه لیدلي. څنګه د دې خلکو سره مینه لري؟ هر اتوار راځي که نه؟ مینه ورسره لرم، د دې خلکو زما په شان معذوره دي، مینه ورسره لرم، ځکه راځم. اورې دې ورسره زما مینه ده. او دا مزدوري د ورکوټوالي نه وه که نه دا اوس راغلې ده؟ د دې به یو 50 کاله کېږي. دا په څه کې خپلې خراب شوي؟ دا دانه وه پې، دانه وه د دې ډبره دیوانې دانه وه. او بس چې کوم بیا هسپتال کې ومه، 6 میاشتې په هسپتال کې ومه چې څه جیداد و په دې خپل رانه لګېدلی دی. او نور چې کوم دی هغه دا بیا راته ډاکټر وویلو چې بابا دا خپل دا دانه ورانه کوي او دا پرې کوو. مال خوښه دې خپله بیا هېڅ یې رانه پرې کړه. ډېرې د درد سره خبرې دي چې کېږي، او درد چې کوم دی تاسو ته ښه پته ده چې دا قسم خبرې اورېدل، دا قسم خبرې په چا باندې چې تېر شوي که د هغه نه ته تپوس وکړي نو چې ټول عمر به په جړا اوسېږي. دا هغه بابا چې سپین ږیری دی، د دې نه الله له حیا ورځي. نو زه هغه خلکو ته خواست کوم چې چا په کور کې داسې سپین ږیري باباګان دي یا که خپلې نشته نو پردي، د هغو سره مدد کول. که هغه معذوره دی او که روغ دی، د هغو نه مینه اخیستل، د هغو نه دواګانې اخیستل. دې بابا خواله چې موږ راغلي، زموږ اصل مقصد دا دی چې دا معذوره هم دی، د 100 کالو هم دی، دا د معذورینو سره مینه ساتي، د معذورینو تنظیم بحالول غواړي. دا چې کوم دی د دنیا په یو طاقت په یو قوت باندې دا تنظیم ختمول نه غواړي. دا د خلکو لپاره مینې دپاره راغلی دی او دا هم یو نمونه دی چې ماشاءالله دا د 100 کالو دی. نو بابا څنګه چې پاکستان کله ازادېدو په دغه وخت کې به تاسو وایي ولې نه وو پاکستان چې ازادېدم وو. او په دې مشرانو کې د کوم یو لیدلی و؟ مشرانو کې د دې نواب، د دیر نواب دې لیدلی؟ هغه مې لیدلی. او کار به دې بابا څه کوو؟ مزدوري مزدوري د نواب دغه و، بیګارونه به یې راباندې کول که نه، او بیګارونه به یې راباندې کول. بچنګیان دې شته چې مزدوري دې کوي، قدر دې کوي؟ بچیان مې مال د خدای دی 3 دي، خو 3 باندې یو راسه کشر یو ځای دی او 2 رانه بېل شوي. نو خلکو ته به څه وایي چې په بچو باندې تعلیمونه وکړي، د دې خلکو مرسته وکړي که نه؟ د خلکو باندې تعلیمونه وکړي په بچو باندې، او د دې خلکو مرسته وکړي. د دې خلکو چې کوم دی غریبانان دي، وروره ګوډان دي او معذوره دي، چې کوم دی چې مرسته وشي نو ښه ده. هغه بوډاګان چې روغ دي په لاره روانې ویني، نو ته خو به ورته ډېر زیات خفه کېږي هم چې زه معذور یم او دا روغ دی. خو ته ورته خفه کېږم نو نه خفه کېږم، هغه وینم دوامه زم د خسوی دغه ډله. خو بس الله نه به په دې باندې غر شکر وباسو چې موږ یې معذوره پیدا کړي. موږ به خدای په هغه جان کې دا دغه راکړي، اورې دا به هغه جان کې راکړي، هغه جان کې و دا خپل به د سرو د سپینو زرو ډوړۍ راکړي بیا لاله موږ دغه دی دا په موږ پل دی. هغه خلکو ته به
څه پیغام ورکول غواړي چې د چا مور او پلار دي بوډاګان دي او خدمت یې نه کوي څه به ورته وایي؟ د هغو به ورته داسې ووایه چې وروره د دې عاجزه دي غریبانان دي دغه د عاجزه شوي دي دوی به تاسې له خدمت کوو ګټه به یې له کوله ملګر ملګری شه دغه ده او خوراک څښاک به اوس یې تاسې پرې کوئ که نه عاجزه شوي دي غریبانان دي دغه ده معذوره دي. شکریه قدرمنو. زما هغه بچیانو ته خواست دی موږ هیڅ هم نشو کولی د چا ګریوان ته لاس نشو اچولی خو هر چا ته به دا خبره کوو چې د چا داسې سپین ږیري مور او پلار یې هغه بې معذوره هم وي او بچنګیان دې بیا هم بیلیږي او د دې مور او پلار قدر نه کوي نو فیصله په تاسو ده چې دا خلک د جنت قابل دي او که د جهنم.